د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 2 بجو خبري ټولګې ته راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है. هند نمیخواهد روابط پاکستان و افغانستان بهبود یابد. همه باید به هند یادآوری کنند که آنها شکست خورده‌اند. اظهارات لوی درستیز ارتش هند نمیتواند نادیده گرفته شود و ما هرگز نمیتوانیم به هند اعتماد کنیم. پاکستان هند ته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هند د اسلام آباد پر وړاندې د افغانستان خاوره کاروي او هیواد به په هر لاره د دې عمل پر وړاندې ودرېږي. په ځواب کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي چې افغانستان به د هر برید یا تیری مناسب ځواب ورکړي. در این اهداف سفر داریم که افزایش تجارت و ترانزیت از مسیر چابهار و همچنان توسعه تجارت دو جانبه، بازدید از نمایشگاه پراکتی میدان. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داس حال کې هند ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د نورالدین عزیزي د سفر موخه د چابهار بندر له لارې له هند سره د سوداګرۍ پراخول دي. د اسلامي امارت دوهم وزیر دی چې هند ته سفر کوي. You know, when you invest $1 trillion, ما یک توافق خواهیم داشت. آنها جنگنده های F-35 را خریداری خواهند کرد و این یک هواپیمای فوق‌العاده است. او د سعودي عربستان ولیعهد متحده ایالاتو ته تاریخي سفر کړی دی. د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو د $1 تریلیون قراردادونه او د ابراهیم تړون کې د سعودي عربستان یو ځای کېدل هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې یاد شوي دي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې چې هند د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد کاروي او اسلام آباد به په هره ممکنه لار د عمل په وړاندې ودرېږي. مخکې له دې د هند د پوځ مشر ویلي چې له پاکستان سره جګړه لا نه ده پیل شوې او د ډیلي او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ جګړه یوه مخینه وه. له بلې خوا د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچونو په اړه په ضمني ډول وایي چې کابل جګړه نه غواړي خو د هر برید او تیری په وړاندې به سخت ځواب ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی چې هند ښایي له پولې اخوا برید ترسره کړي او اسلام آباد د هندي پوځ د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته بې پروا نشي پاتې کېدی. آصف له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان څو ځلې د پولې د نفوذ هڅې کړي او د هند رول په دغو تحرکاتو کې ښکاره دی. هغه زیاته کړې چې سعودي عرب، متحده عربي امارات، ایران، چین او یو شمېر نور هیوادونه غواړي دغه نفوذونه پای ومومي او ټینګار یې وکړ چې इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि هند نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي. هر څوک هند ته دا ور یادوي چې هغوی ماته خوړلې ده. د هندي پوځ د لوی درستیز څرګندونې له پامه نشي غورځول کېدی او موږ هیڅکله هم په هند باور نشو کولی. په همدې حال کې د هند پوځ لوی درستیز پاکستان ته په یو تون پیغام کې ویلي چې د سندور عملیات یوازې یو خبرداری او که پاکستان خپل کړنې سمې نه کړي هند به ورسره د یو مسؤل هیواد په څیر چلن وکړي. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था. د سندور عملیات یوازې یو نمایشي تمرین و چې په 8 ساعتونو کې پای ته ورسید. هند د هر ډول وضعیت د کنټرول لپاره چمتو دی. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې د پاکستان سره ترهګرۍ او خبرې یو ځای نشي روانېدی ځکه چې پاکستان لا هم د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګرۍ تمویلوي. هند خبرداری ورکوي چې د مخنیوي ځواک هغه وخت کار کوي کله چې سیاسي اراده پر پوځ باور او لازمه نظامي وړتیا موجوده وي او هندي پوځ اوس مهال د دغو ټولو برخو برخمن دی. है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है. یک حرف شرم‌آور برای وزیر داخلیشان است چون افغانستان هرگز به کشورهای همسایه خطر و تهدیدی نبوده بلکه
این پاکستان است که بنای مادر توریسم یاد می شود و بالای سیاست های دو جانبهشان و اعمال ضد بشری و توریستیشان بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه پی بردند. خو له دې سره د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې په یوې ناسته کې د کابل او اسلام آباد د وروستیو ناندریو په اړه په غیر مستقیم ډول ویلي چې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه دی او شته مسایل باید د یو منطقي طرحې او متقابل احترام پر بنسټ حل شي. هغه د اسلامي امارت د ښو اړیکو یادونه کوي او وایي چې کابل د جګړې غوښتونکی نه دی خو د هېواد پر خاوره د هر ډول تیري پر وړاندې غبرګون خپل ملي او نړیوال حق کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د روسیې سفیر یو ځل بیا د خپل هېواد د دریځ په څرګندولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره د منځګړیتوب چمتووالی لري. ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمیدانیم. باید همه مسائل بر اساس یک طرح معقول، منطقی، استوار بر احترام متقابل و بر اساس برد یا وین وین باید حل شود. در مبحث گفتمان مهمترین اصل این هست که استقلالیت سیاسی داشته باشه حکومتش. حاکمان لاهور چنین نیستن. اگر وزیر خارجه قبول میکنه گفتمانی را که ایران و روسیه پیشنهاد کرده وزیر دفاعش مبنای تقابل را مطرح بحث انجام میده، پس نشان دهنده عدم استقلالیت سیاسی در حاکمیت پاکستان هست. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې اسلام آباد په داسې حال کې چې د امنیتي ګواښونو تر سوري لاندې دی له کابل سره د سیاسي خبرو وړتیا نه لري. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر سمیر انگار صاحب سلام مشه وقت بخیر خبرونه ته هم په خیر راغلی. انگار صاحب پاکستان یو ځل بیا هم هندوستان تورن کړی او هم افغانستان تورن کړی چې له هندوستان څخه یا د هندوستان کسان راځي افغانستان کې د افغانستان څخه پاکستان خاورې ته خطر پیښیږي. دا په داس حال کې ده چې په وار اسلامي امارت ویلي چې زموږ خاوره امن ده او هیڅ چاته خطر نشته. که پاکستان دغه ډول ادعا کوي ولې ثبوت نه وړاندې کوي؟ ولې داسې ادعاوې کوي چې د دوی پرستیج یا د دوی کوم اهمیت چې په نړیوال سټیج کې ده هغه د سوال لاندې راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما بعد سلامونه او نیکی هیله مې ومنه جناب لالای صاحب. ګورې کوم وخت نه چې همدا پاکستان یعنی 1940 کال کې رامنځته شوې ده تر اوسه پورې خپل گاوندیانو سره یعنی سلور گاوندی لري، همدا ایران، پاکستان، افغانستان، چین او بل هم همدا هند. همدا سلور گاوندی سره لانجه لري پاکستان او د پاکستان مبنا هم همدا پروژوي هیواد ده او اوس چې د دې پروژه پای ته رسیدو ته نږدې ده یعنی د پاکستان پروژه ختمیږي، ډېر ژر ختمیږي. اوس یو ډول تبلیغاتي جګړه کوي. دا هم د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده چې کله افغانستان باندې تورونه لګوي یا هم هند باندې. که وګورو اوس په پاکستان کې وضعیت ډېر کړکېچن ده. ورځ تر بلې TTP خپل جغرافیا ته وسعت ورکوي، بیلې خپل جغرافیا ته وسعت ورکوي یا نور کوم هلته ډلې او تپلې چې دي هغوی پاکستان ته ستر ګواښ جوړ کړی ده. د هغه په خاطر اوس د پاکستان اوسنی پوځي رژیم غواړي چې یو ډول د پاکستان د وګړو د اصفهانو مخشوش کړي او بل خواته واړوي. د هغه په خاطر یو کله د افغانستان په مورد تورونه لګوي او کله هم هند باندې تورونه لګوي. فکر نه کوئ انګار صاحب دغه ډول په ډېره بخښنې سره دغه ډول تورونه به د پاکستان کوم پرستیج چې دی یا په ټوله کې کوم اهمیت چې دی البته په نړیوال سټیج کې د نورو ممالک سره په رابطه کې دغه به کارته کړي؟ یعنې که وروسته له دې پاکستان څه وایي څوک به یې خبرې ته غوږ نه نیسي؟
ګورې دلته نړیوال محکمې شتون لري، نړیوال سازمانونه شتون لري او نړیوال هیوادونه هم شتون لري. که پاکستان کوم ثبوت لري، اسناد لري او شواهد لري، ورشي خود ملل متحد امنیت شورا ته وسپاري ترڅو هلته څېړنه وشي او بالاخره نتیجه معلومه شي. اوس چې پاکستان داسې بې بنسټه تورونه لګوي، موږ ګورو د پاکستان همدا د استراتیژي د ناکامیدو نتیجه ده. یعنی د پاکستان استراتیژي هم په نړیوال سطح ناکامیدو ته رسیدلې ده. ښه، اوس به راتلونکی څه کیږي؟ تر کومه وخته به دغه تورونه دوام پیدا کوي؟ تر کومه وخته به پاکستان دغه ډول څرګندونې کوي؟ ګورې افغانان امن پسند خلک دي او افغانان نه غواړي چې جګړه وکړي یا هم په سیمه کې بې ثباتي تامین شي. خو متاسفانه همدا پاکستان دی چې هر کله د غربیانو نه پروژه اخلي او غواړي چې یو ډول په سیمه کې کنټرول شوی بې ثباتي شتون ولري. د هغه په خاطر اوس اسلامي امارت ته پکار دی چې یو سیمه ایز اجماع باندې کار وکړي. یعنی همدا گاوندی هیوادونه او سیمه هیوادونه چې دي، همدا روسیه، ایران او چین، دا مشترک درې څلور مشترک ټکي لري. ښه صحیح. انګار صاحب په ډېرې بښنې، تاسو د ګاونډیو هیوادونو یادونه وکړه. دلته البته په منطقه کې په سیمه کې هم مشران شتون لري، یعنی هغه هیوادونه چې پرمختللي دي یا هم د ډېر قوت قدرت دوی مدعي دي یا په ټوله کې د امنیت شورا غړي دي، لکه چین. د پاکستان دغه ډول ادعاو ته په کتو ولې چین نه وایي چې پاکستان اوس وخت نه دی چې دغه ډول ادعاوې وشي، یا هم په ټوله کې ثبوت څه دی د دا ډول ادعاو لپاره؟ ګورې همدا پاکستان چې دی یعنی دوګونې سیاست یا دوګونې لوبه کوي. یو ګورو امریکا سره کله نږدې کیږي او کله هم چین سره یا هم شوروي سره نږدې کیږي. خو در اصل اوس د پاکستان استراتیژي مخ په ناکامیدو ده او اوس همدا درې څلور هیوادونه چې په سیمه کې شتون لري او زبرځواکونه دي، هغوی هم اوس غواړي چې په سیمه کې یو ډول نه یو ډول باید امنیت شتون ولري او ثبات شتون ولري او د سیمې د بې ثباتېدو لامل هم همدا پاکستان دی. د هغه په خاطر ګورو اوس چین هم یو نیم پاکستان سره خپل مراودات یا کوم پروژې چې و سیپک هغه ته وقفه ورکړې ده او حتی ځینې دویم فاز اوس پاتې ده چې نه پوهېږم څومره شاوخوا 12 میلیارد ډالر و، هغه اوس په ټپه درېدلې ده. یعنی په ټوله معنا همدا هیوادونه غواړي چې په سیمه کې ثبات تامین شي، خو باید یو سیمه ایز اجماع رامنځته شي. اوس هغه بل ورځ موږ تاسو ولیدل چې همدا روسیه اعلان ورکړ چې موږ آماده یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو منځګړیتوب وکړو او همداسې یو میاشت بعد یعنی په دسمبر میاشت کې هم په ایران کې یو سیمه ایز اجماع د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ترسره کیږي. که اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت دا فرصتونو نه استفاده وکړي او یو متحده جبهه جوړ کړي د پاکستان په خاطر ان شاء الله سیمه ایز ثبات هم نتیجه ورکوي او د غربیانو کوم شوم پلان چې دا غواړي سیمه به امن شي او به ثبات شي، ان شاء الله هغه نه بیا کولای شو مخنیوي وکړي. ښه، که په دوو دقیقو کې راته ووایه، تاسو د چین او د پاکستان د اړیکو یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستان لپاره امریکا ښه ملګری دی او یا هم چین ورته ښه ملګری دی؟ کوم یو سره صادق دی؟ پاکستان خپل ولس سره ثابت نه دی. یعنی د پاکستان خپل همدا اوسنی پوځي رژیم چې دی خپل ولس سره صداقت نه لري او ثابت نه دی. بیا سره رقم چین سره صادق دی یا هم ایران سره یا هم افغانانو سره. امریکا و چین میمخوه. بله. گور جناب لالای صاحب همدا عبدالقدیر خان و چې په 1998 کې پاکستان اتم ته ورسول، هغه پاکستانیان هغوی سره وفا ونه کرد. یعنی هغوی بالاخره تبعید شو، بالاخره په کور کې وساتل شو او همداسې بالاخره مړ شو. پاکستان یوازې یو پروژوي هیواد ده او د پاکستان ته همدا د پوځیانو ګټه مهم دی او پوځیان هم د انګلیس او امریکا نه دستور اخلي، بیا په سیمه کې هغه دستورات یا هغه فرمایشات
تطبیق کوي. یعنی پاکستان ته هیڅ شی مهم نه دي، د هغوی ولس هم مهم نه دي، د هغوی خاورې هم مهم نه دي، ځکه چې موږ ولیدل په 1900 بنگالیان و چې خپل خاوره ونیول د پاکستانونه. یعنی پاکستان ته صرف ډالر مهم دي، نه چین مهم دي، نه افغانستان مهم دي او نه هم امریکا مهم دي. بله کور آباد. ډاکټر صاحب سمیر انگار په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم. مننه کوم تاسو. مهرباني. اوس هم د خبرونو دوام. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته سفر کړی دی. ښاغلي عزیزي ویلي چې د دې سفر موخه د چابهار له لارې د سوداګریزو اړیکو پراخول، له هندي چارواکو سره لیدل او له پاکستان سره د سوداګرۍ لپاره د بدیلې لارې موندل دي. اقتصادي کارپوهان د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو تاریخ ته په اشارې سره دا د سوداګریزو اړیکو پراخولو کې مهم ګڼي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته اسلامي امارت له هند سره خپلې اقتصادي سیاسي اړیکې زیاتې کړې دي او د اسلامي امارت ډېری چارواکو هند ته سفرونه کړي. د امیر خان متقي له سفر وروسته د هیواد له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفیر کچې ته لوړې کړې دي. په دې وروستیو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت نورالدین عزیزي په مشرۍ د یو لوړپوړي پلاوي له سفره خبر ورکړی دی چې د هغه هیواد په رسمي بلنه یې هند ته سفر کړی. ښاغلي عزیزي وویل چې هند ته د سفر موخه د چابهار بندر له لارې له هند سره د سوداګرۍ پراختیا او زیاتوالی دی او زیاته کړه چې د دې غونډې په لړ کې به د لوړپوړو هندي چارواکو د دواړو هیوادونو سوداګرو سره د پاکستان سره د بدیل لارې موندلو په اړه خبرې وکړي. د این اهداف سفر داریم که افزایش تجارت و ترانزیت از مسیر چابهار و همچنان توسعه تجارت دو جانبه، بازدید از نمایشگاه پراکتی میدان، ملاقات با مسئولین با جمهوری هندوستان و همچنان ملاقات با سکتور خصوصی دو کشور. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې هند ته د افغان چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخولو کې ګټور ثابتېدای شي. راههای دیگه وجود داره ولی نمیتونیم که پاکستان را کاملا بسته کنیم. باید یک مدیریت خوب به کار ببریم که هم فشار پاکستان فوق‌العاده کم شود و هم در حقیقت بتوانیم یک کالا را به دست بیاریم و چیزایی از بازارهای دیگه به دست بیاریم. ولی چطور نمیشه که یک کشور نظر به کشور دیگه عوض کرد، برای اینکه هر کشور دارای امتیازات خودشان است. خود دا سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره خرابولی شي؟ این سفر دومی که از لحاظ اقتصادی در افغانستان خیلی مفید تمام میشه، اما از لحاظ سیاسی به نظر ما باز هم پاکستان کوشش میکنه که تا مخالفین طالبان را به دور دوم به این کشور خود جمع بکنه و یک مواضع سیاسی را در قبال حکومت امارت اسلامی افغانستان اعلان بکنه و از سوی دیگر خب شاید احتمال این را داریم که باز دوباره حملات مرزی ایشان را در برابر حکومت نظام اسلامی افغانستان اینا آغاز بکنن. د یادونې د هند یو له هغو هیوادونو دی چې په بیلابیلو تاریخي دورو کې یې ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې درلودې او په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې د پام وړ همکاري کړې ده. عزتمند لیدونکو د 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښه شپه.